السلام علیکم. اسدالله یم د خپل یوټیوب چینل لرن ټو لیډ ان پښتو سره د انګلیش د سبقونو یو سیریز دلته شروع کوو. په دې سیریز کې به مونږ د دې مقصد دا دی چې هغه هلکان یا ځوانان چې هغه په انګلیسي کې مشکل لري هغوی دپاره مونږ په ساده پښتو کې یو داسې پروګرام شروع کړو چې د هغې په وجه باندې هغه چې د خپل مشکلات هغه حل کی. نو د ټولو نه اول چې د ستاسې د ملاتړ او ستاسې د سپورټ ډېر زیات ضرورت دی. کومې ویډیوګانې چې موږ اپلوډ کوو تر اخره پورې وګورئ او خپل دوستانو ورته راوغواړئ د دې ویډیوګانې لیدلو ته، هغوی سره هم شیر کړئ د خپلې ویډیوګانې. نو فایده به دا وشي چې زموږ دا دومره محنت چې کوو، خواري چې کوو، دا به بې ځایه نه ځي او تاسې به ترې نه یو څه زده کوئ. نو د وخت ضایع کېدو نه بغیر ځو او د خپل اولني درس ویډیو چې دی هغه مونږ شروع کوو. نو له مونږ سره اوسئ. السلام علیکم. د سٹارټ نه شروع کوو. هاو ټو لرن انګلیش یا څنګه مونږ انګلیش زده کړو. صحیح دی. لرن انګلیش ان 15 days په 15 ورځو کې چې دی دا د انګلیسي یو سیریز مونږ شروع کوو. ټولو کې اول مونږ د انګلیش یو څو د هر یو کس چې دی بیل خپل سټایل وي. څوک په کومه طریقه باندې انګلیش ورښایي، څوک په کومه طریقه باندې انګلیش ورښایي. زمونږ طریقه چې دا هغه ډېره سمپل او ډېره ساده ده. مونږ یې د زیرو نه شروع کوو، د صفر نه شروع کوو. زیرو نه هم چې کله شروع کړو په هغې کې دا کار کېږي چې ټولو کې اول به مونږ 3 steps باندې دا کار کوو. 3 steps. صحیح شو. 3 steps چې دي دې باندې به دا انګلیسي زده کوو. اول سټپ کې مونږ څه شی کوو، مونږ به پکې الفابیټس پیژنو. الفابیټس ویل کېږي د الف و با توري، یعنی په انګلیسي کې چې کوم ABC توري دي دا دې ته الفابیټس ویل کېږي. صحیح ده. دا چې دي ټول مونږ سره CHALJKLMNOPQRSTUVW XYZ. دا ټول مونږ سره چې د شپږ توري دي. 26 الفابیټس دي یا شپږ توري دي. صحیح ده. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. دا مونږ سره شو 26 الفابیټس. صحیح ده. یا شپږ توري شو. صحیح ده. اوس په دې شپږ تورو کې چې دی مونږ سره د انګلیسي ټول سټرکچر یا ټول چې کوم دارومدار دی په دې شپږ تورو باندې دی. همدغه شپږ توري دي چې دا به مونږ څه کوو، دا به مونږ د یو بل سره جنګو، دې نه به مونږ لغتونه جوړو، دې نه به مونږ جملې جوړو. صحیح ده. نو فرسټ آف آل الفابیټس به مونږ پیژنو. دویم سټپ کې به مونږ څه شی کوو، په دویم سټپ کې به بیا مونږ کوو ورډز. ورډز ویل کېږي لغاتونو ته. اوس دا ورډز دي، دا الفابیټس دي. سوري، دا الفابیټس دي یا د الف و با توري دي. دې نه مونږ درې څلور توري جنګو، هغې نه الفابیټ جوړېږي، ورډ جوړېږي. اوس مثال زه دلته کېدم BAT، بیټ ته نه جوړ شو. ګوره 3 الفابیټس مې راواغسته، یو ورډ ته نه جوړ شو. نو اول سټپ کې به الفابیټس زده کوو A نه Z پورې، بیا به د هغه نه بعد ورډس ته راځو. صحیح دی. ښه. دریم سټپ کې مونږ سره څه شی راځي، دریم سټپ کې مونږ سره راځي سینټنس. سینټنس ویل کېږي جملې ته. اول د الفابیټس یاد کړو، بیا د لغتونو جوړ کړو، دریم سټپ کې جمله راځي. اوس دا بیټ دی، دا جملې کې استعمالوي. It is a bat. دا یو بیټ دی. صحیح شو. نو دغسې درې سټپس باندې به مونږ ځو او خپل چې کوم د انګلیسي درسونه دي هغه به مونږ سټارټ کوو. نو اوس راځو او په دې باندې خبره کوو چې اول سټپ کې به مونږ ته څه شی ضرور دي. الفابیټس 26 یا شپږ توري دي ما سره. صحیح شو. اول سټپ په زه دلته ولیکم الفابیټس شپږ دي ما سره. په شپږ کې چې دی ما سره 15 توري چې دي، 15
یا 5 هغه ما سره دی واول دی. کم دی؟ دا دی A E I O U. دا 5 څه شی دي؟ دا موږ سره د واویل توري دي. ښه واویل اوس څه ته ویل کېږي؟ اوس راځئ لږ به واویل سټډي کو چې واویل څه ته ویل. واویل پښتو کې مطلب دی اواز لرونکي توري یا حروف. دغه 5 دانې دي. صحیح ده. اوس فرض مثال دا شپږ شونه چې 5 لاړ شي 21 پاتې کېږي که نه. 21 ته څه شی ویل کېږي؟ کانسوننټ ورته ویل کېږي. هغه به بیا موږ وروسته وایو. که دغه 5 توري د کومې جملې په منځ کې د کومو ټکو په منځ کې رانه شي هغه اواز نه وباسي. مثلا زه لیکم بی ټي خو یو اواز هم نه وځي. که زه دلته منځ کې ای راولم BAT نو بیا به دا څه شي؟ بیټ شي. زه دلته منځ کې او راولم بوټ به شي. زه دلته منځ کې ای راولم BET بیټ به شي. زه دلته منځ کې یو راولم بټ به شي. زه دلته منځ کې آی راولم بیټ به شي. صحیح ده. نو دا وګورئ AEIOU دې ته اواز لرونکي توري ځکه ویل کېږي چې دا کله د ټکي په منځ کې راشي اواز وباسي. دا چې کله په د ټکو کې د کانسوننټ تورو کې چې دا واویل نه وي نو یو اواز هم موږ سره چې دی هغه نه جوړیږي. نو بعضې خلک په دې باندې پوهیږي چې واویل چې دی دا اواز لرونکي حروف دي مګر هم نور په دې نه پوهیږي چې دا څنګه اواز لرونکي حروف دي یا مثلا دې ته ولې اواز لرونکي حروف ویل کېږي. نو هغه دې ته ځکه اواز لرونکي حروف ویل کېږي چې دا کله د جملې په یا د تورو په منځ کې راشي دا بیا موږ سره څه شی وباسي؟ اواز وباسي. دا خو اواز لرونکي حروف شي 5 دانې. صحیح ده. اوس راځو څه شی کوو؟ اوس راځو کانسوننټ وایو چې دا کم پاتې شو دې ته څه شی ویل کېږي؟ کانسوننټ چې دی دا بې اوازه حروف دي. بې اوازه حروف دي. او دا چې دی دا ما سره ټول څو دي؟ دا موږ سره 21 توري دي. اوس شپږ ټول توري او 5 ته نه لاړه واویل 21 پاتې شو. 21 ته چې دی کانسوننټ توري ویل کېږي. اوس مثال موږ د کانسوننټ توري لیکو. B شو C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z. دا 21 توري چې دي دا موږ سره څه شی دی؟ دا موږ سره کانسوننټ توري دي. دې ته کانسوننټ توري چې دی هغه ویل کېږي یا بې اوازه حروف. بې اوازه دې ته ځکه ویل کېږي چې دا کله موږ یو بل سره جنګو د اواز نه وباسي. BD اواز نه وباسي. صحیح شو. یا دلته لیکم FGH کوم اواز ترې نه وځي؟ نه. STR کوم اواز ترې نه وځي؟ نه. نو دې ته ځکه بې اوازه حروف ویل کېږي چې دا اواز به جوړ شي. صحیح ده. خو مطلب به نه وي. نو مطلب دپاره به موږ دا واویل چې دی دا خامخا راخلو. نو د دې نه معلومیږي چې ټولو کې امپورټنټ توري چې دي دغه 5 توري دي دا واویل دي. ګوره BAD به کوم زه بیډ اواز جوړ شو مطلب هم جوړ شو. ښه GOAT ګوټ واویل راغله اواز جوړ شو. STR نه یو شی هم نه جوړېده. STAR به کو واویل به منځ کې راولو سټار ستوری. نو دې ته ځکه چې دی کانسوننټ توري ویل کېږي چې دا اواز نه وباسي د واویل نه بغیر. او واویل ته ځکه اواز لرونکي حروف ویل کېږي دا چې کله د کانسوننټ تورو سره یو ځای شي نو دا بیا یو اواز جوړوي موږ سره. صحیح ده. دا د شو ټولو کې اول سټپ. دویم سټپ ته راځو. دویم سټپ ته سټپ نمبر سیکنډ ته. سټپ سیکنډ کې موږ څه شی کوو؟ ورډز جوړو یا لغاتونه جوړو د دې تورو نه. لغاتونه سره کم CAT کیټ BAT بیټ FAT فیټ SAD سیډ. صحیح شو. BAD بیډ او بل به جوړ کو RED ریډ. نو درې توري چې داسې مونږ د دې الفابیټس نه جوړ کو نو دا به دلته موږ سره ورډز راشي. دا سټپ نمبر سیکنډ دی. صحیح ده. سیکنډ سټپ کې به مونږ ورډز جوړو. دا به مونږ په ترتیب سره وایو. بیا دې نه بعد به مونږ څه شی وایو؟ سنټینسز به بیا مونږ وایو. صحیح ده. اوس راځو
په دې واولز کې لږ کار کوو چې دا واولز څه له ویل کېږي او د دې واولز مطلب څه شی دی. صحیح ده. واولز خو مونږ هر ځای کې سکیپ کوو، خو دلته به مونږ واولز نه سکیپ کوو. هغه کسان چې هغه د کمپیوټر درسون یا د انګلیش عبارت زده کول غواړي، د هغوی عبارت چې د ډېر زیات کمزوری نو د هغې دپاره دا واولز چې دی دا زمونږ په دې بلې ویډیو کې به مونږ په دې واولز باندې خبره کوو. نو دا وګورئ. نو اوس چې دی مونږ دا نن دا سبق وویلې چې 3 سټیپه چې دي ډېر زیات ضرور د انګلیش دپاره. اول الفابټس دي، توري به پیژنو، بیا به لغتونه جوړو، بیا به جملې جوړو. صحیح ده. نو دا ویډیو که مو خوښه شوه لایک، شیر او کمنټ وکړئ.